السلام علیکم دوستانو، زه ستاسو سره زعفران صادق یم. زه بیا ستاسو په خدمت کې له یوې نوې ویډیو سره. دوستانو، په دې ویډیو کې تاسو ته ښایم سټار 60 ریسیور ده، 400 ایچ ډي ده، تاسو ته به ښکارېږي او دا یې ریموټ ده. زیاتره ملګرو ته مې یا موږ دا ریسیور ورکړي او یا بل چېرته اخیستی دي، هغو سره لمر ثبت وي، خو بیا راته وایي دا کوډ نه اخلي، څه رقم ته کېږي. د دې طریقه نن نږدې درته ښیم. که چېرته تاسې لمر تلویزیون مخکې ثبت کړی، نو تاسې باید یو ځل ډیلیټ کړئ. ډیلیټ کېږي چېرته؟ دې صفحې ته به راسئ، مینو به ورته وګئ او له هغو وروسته به داسې مینو مې وویله، مینو چې مې وویله دا صفحه راځي. بعد له هغو چې به راسئ ټي وي ته، ټي وي ډیټ ته به راسئ، له هغو وروسته به راسئ آل ډیلیټ به پرې ووګئ، یعنې څه شی چې پکې ټول به ډیلیټ کړئ، پاک به شي. صحیح ده؟ بعد له هغو به بېرته راسئ انټرنیټ سیټینګ ته، انسټالیشن ته به راسئ. انټرنیټ سیټینګ به اوکې کړو یا که مکمل شبکې ثبت کوئ، دا به په یاد ولرئ. تاسې باید دا په نیل سات کې ثبت نه کړئ یا په اټیبیټ کې ثبت نه کړئ. دا باید تاسې په یاسات سپوږمکۍ کې، یاسات یو ا کې ثبت کړئ. یاسات سپوږمکۍ کې باید ثبت شي دا. نو موږ دا په یاسات لګوو. که چېرته غواړئ چې ټولې شبکې ورته واچوئ، نو دلته یې اچولی شئ، دا به راولئ، دا په سټلایټ به ولاړ، دا به بلنډ کړئ. ټولې شبکې کې ورچولی شئ، دا د شبکو ده، بیا یې به اوکې کړئ، بیا به یې اوکې کړئ. دلته شبکې مکمل، یعنې څومره شبکې چې په دا سټلایټ کې دي ټولې راځي. له لمره بېرته تر لمره څو شبکې ټولې کې راځي. او کله چې هغه ثبت شولې، هغه ثبت کېږي، بعد له هغه څه طریقه درته ښیم. ښه دوستانو، د موږ شبکې ورسېدلې، موږ یې اوکې کوو. اوکې مې کولې، اګزیټ کوو، ځینې وځو. زموږ تلویزیون صفحه راغله او اوس ورځو موږ لمر تلویزیون پسې غواړو. چېرته ده لمر تلویزیون؟ دا ده، دا د لمر تلویزیون په سر کې راغلی. صحیح ده؟ موږ لمر تلویزیون اوکې کوو او لمر تلویزیون کار نه کوي. دلته موږ ته چې شی لیکي، راته یې بسکیل ورواچو یا کوډ ورواچو، سکرېمبل راته لیکل شوی ده. دلته که چېرته نو سیګنل لیکل شوی، هغه وخت باید تاسې انټینه کار نه کوي. سکرېمبل لیکل شوی دا معنا لري چې کلي غواړي. نو موږ باید څه کوو؟ یوازې دغه یو زرغونو بټن F2 ورباندې لیکلي، دا ورته ووهو، دا بټن ورته ووهو او موږ ته صفحه راخلاصي. کله چې صفحه راخلاص شوله، موږ یې اوکې کوو. بیا دلته کوډ راچوو. دغه کوم نمبر چې دا به په څه شي باندې پاک کړي، دلته شین بټن د لامر ته صحیح، موږ دلته شین بټن ورته نیسو، هغه ټول صفرونه چې دا به پاک شي. او له سره کوډ ورکوو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 او له هغو وروسته نه وبښئ. کله چې شپږ ته ورسېدل، بیا 2 صفرونه ورکوو، بیا 7 8 9 0 او له هغو وروسته 2 ا ګانې ورکوو، ا او بعد له هغه چې 2 صفرونه نور. نو موږ کله کوډ 14 عدده کوډ ورته واچوو، دلته راته لیکلي چې په زیړ بټن کې اوکې ده، موږ زیړ بټن ورته ووهو، هغه اوکې کېږي. نو راځو لاندې، له هغه څخه هلته خو کوډ رولې ده، راکښته کېږو، دلته اوکې لیکلې، دا اوکې کوو او موږ چینل به انشاءالله خلاص شي. دوستانو، دا یې طریقه وه د لمر تلویزیون چې په دې وړو سره خلاصېږي. که چېرته بیا هم نه پوهېږئ، کمنټ کولی شئ، زه انشاءالله معلومات درکوم. دا مې داسې طریقه درته وښودل چې تاسې که چېرته په ریسیور کې چینل ګډوډ وي یا مې نوی ریسیوره خاصه نوې شبکې ثبت کړئ، چې کله له لمر سره ډالر علامه راغله، هغه وخت تاسې کولی شئ چې لمر تلویزیون ته کوډ واچوئ. نو دوستانو، دا وه د ویډیو طریقه. که مې ویډیو خوښ شوې، چینل سبسکرایب کړئ، مې یې هېروئ او ویډیو سره لایک کړئ یا کمنټ ورته ورکړئ. که چېرته نور معلومات غواړئ، په هغو باره کې کمنټ کولی شئ. د سرلوړي او آباد افغانستان په هیله، الله مو مل شي.